ولسمشر غني بالاخره د هیوادوالو غم وخوړ. ولسمشر غني داسې یو کار وکړ چې ټول افغانان یې خوشحاله کړل. دا چې ولسمشر تازه څه وکړل په ویډیو کې راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. غني غنم او غوړي بازار ته وړاندې کوو او بیې یې کنټرولوو. ولسمشر غني دا هم وویل چې د ټرانزیټ د سهولت لپاره یې عمده ګمرکونه 40 ګړۍ پرانیستې وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د لومړي خوراکي توکو له کمښت سره مخ نه دی او له هند یې 15,000 ټنه غنم نږدې وخت کې رسیږي. ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې له افغانانو وغوښتل چې پر هغو ګنګوسیو باور ونه کړي چې ځینې کسان یې د ناروا ګټو د ترلاسه کولو لپاره کوي. نوموړي ویل چې له ستراتیژیکي دولتي زیرمو یې د زیانمنېدونکو خلکو لپاره د 40,000 ټنه غنمو امر صادر کړی. هغه دا هم وویل چې افغان حکومت پریکړه کړې چې 1000 ډبي او واګونه غوړي چې د شمالي بندرونو کې د قانوني ستونزو له امله بند وو ژر د جرمې له اجراتو پرته مارکیټونو ته ورسول شي. ولسمشر غني دا هم وویل چې د ټرانزیټ د اسانتیاو لپاره به عمده ګمرکونه 40 ګړۍ پرانیستې وي. ولسمشر زیاته کړه چې د خوراکي توکو ګاډي له خیرتان، شیرخان بندر او تورغونډۍ واردېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان ته د خوراکي توکو واردات عادي روان دي او د وارداتو زیاتولو پریکړه یې هم کړې چې د بیو د زیاتېدو مخه ونیسي. ولسمشر غني خپلو خبرو کې زیاته کړه چې له 15 ورځو کم وخت کې به 15,000 ټنه غنم له هند صادر شي او افغان سوداګر به 50,000 ټنه نور غنم واخلي. بیې ولې پورته شوې؟ ویل کېږي 50 کیلویي بوجۍ اوړه څو ګړیو کې له 1500 افغانیو 2500 افغانیو ته پورته شو. تېره ورځ د افغانستان سترو ښارونو کې خوراکي توکو بیې ګړۍ په ګړۍ پورته کېدې. ویل کېږي 50 کیلویي بوجۍ اوړه څو ګړیو کې له 1500 افغانیو 2500 افغانیو ته پورته شو. خلکو له دې ګنګوسې چې پولې بندېږي او خوراکي توکي به کم شي پر بازار یې ګڼه ګوڼه جوړه کړه. خو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ بازار ته ودانګل او ځینې هغه پلورنځي یې وتړل چې بیې یې لوړې کړې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق ارین وایي ګران پلورل او احتکار د قانون خلاف دي او له پولیسو یې غوښتي چې له سرغړونکو سره یې سخت چلند وکړي. نوموړي له خلکو غواړي چې د سرغړونو لیدلو سره د پولیسو 109 شمېرې ته زنګ ووهي او خپل شکایت وکړي. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه مو نړۍ مننه. تربیه ښې چارې.